دې پښتون ته په دواړه لاسه باندې سلام دی ملګرو. دې پښتون یو داسې کارنامه کړې ده که نه په خیبر کې چې ټول پښتنو له د روټۍ پروګرام کړی دی که نه ملګرو. دې ویډیو چې دی نو زه شریکوم ملګرو. د دې ویډیو د زه وایم چې دې په دې ویډیو کې څه خبره کړله د مکمل شریکوم ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې څومره پښتانه نو ټولو پښتنو ته ما خواسته چې ویډیو ضرور شیر کړئ ملګرو. سیټه چې تاسو د باباجي ښکاري که نه دې 14 لک کسانو له د روټۍ تنظیم کړی دی. دوی وایي که نه وایي دا خدمت او دا خو هېڅ خبره نه ده او موږ ته امن پکار دی. زموږ په دې پښتونخوا کې موږ ته امن پکار دی. دا خو وړې خبرې دي دا خو موږ به کوو او موږ ته په دې پښتونخوا کې امن پکار دی که نه. د باباجي ته په دواړه لاسه باندې سلام پکار دی که نه. 14 لک کسانو له د روټۍ تنظیم کول دا ډېر زیات ګران کار دی که نه. نن سبا وخت کې وګورئ خو د باباجي چې دی نو دا وایي خو دا هېڅ خبره نه ده او موږ ته امن پکار دی په خیبر پښتونخوا کې که نه. نو نن ټول راوتي دي که نه ټولو پښتنو ته سلام دی ځکه چې ټول پښتانه یو ځلې بیا یو شول که نه. هغوی ته پته ولګېده چې موږ سره څومره ظلمونه شوي دي او په موږ باندې څومره دماکې شوي دي څومره سیسټم زموږ سره غلط روان دی. نو ملګرو نو هغه ټولو ته پته اوس ولګېده که نه او دې باباجي ته زه په دواړه لاسه سلام کوم که نه چې دې ټولو څومره کسان چې هلته تللي که نه هغوی له ټول له انتظام وکړو 14 لک کسانو له هغوی انتظام د روټۍ وکړو چې دا به ولې زه کوم که نه. باباجي دپاره دا ویډیو ضرور شیر کړئ که نه. نو موږ ټولو پښتنو ته سلام دی ځکه چې پښتانه ډېر غیرتمند خلک دی. پښتانه چې دی نو یو داسې خلک دی چې زړه راښکونکي خلک دی خو پښتانه چې دی نو پښتنو ته امن نه میلاویږي. پښتانه چې دی نو هغه شته کېږي هغه چې کله خبره کوي د هغه خبرې نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه ورکېږي ځکه چې یو پښتون ناپاسي او هغه د خپل قوم دپاره خبره کوي نو هغه ډېر زر د دنیا نه ورکوي. ملګرو که تاسو سوچ وکړئ که نه ګیلامن شو یا ریانزیب شهید شو داسې نور پښتانه چې دي نو مشران چې دي نو هغه تللي دي که نه صرف د دې وجه باندې چې هغه خپل اواز چوت کړی دی د پښتنو دپاره د پښتنو قام دپاره ولې چې د پښتنو سره ولې زیاتی کېږي د هغه نه پس چې دی نو پښتون چې دی نو هغه زندګي مکمل طور باندې ختمه شوې ده. خو دې باباجي ته زه په دواړه لاسه سلام کوم او زما دا ویډیو پیغام د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ یا ځکه که نه چې دې دپاره که نه چې زموږ د ټولو پښتنو ته ورسي که نه چې زموږ پښتانه څومره غیرتمند خلک دی او څومره وفادار خلک دی که نه او بلکې هغه چې دی نو هغوی ته امن نه دی میلاو شوی هغوی ته په سکون زندګي نه دی میلاو شوی د هغه د وجې نه چې دی نو پښتانه خراب دي. انشاءالله اوس به ډېر ډېر صحیح شي ځکه چې پی ټي ایم والا منظور پښتون چې کومه پښتانه راټول کړو پښتنو له اوس چې کومه شعور ورکړو انشاءالله دا به دې نه پس به چې هر یو پښتون ته به انصاف میلاویږي.